نوي کال راشه د یو نوي سپین سبا سره. زما د اړخه تاسو ټول یاران دوستانو ته نوی کال 2023 ډیر ډیر مبارک شه. د دعا سره چې دا نوی کال نه صرف د ټولو دپاره انفرادي بلکې اجتماعي د ټولې نړۍ دپاره بالعموم او بالخصوص د پښتنې خاورې دپاره د امن، سوکالۍ او پرمختګ کال وګرځي. په نوي کال کې دی ما ځینې خلک انفرینډ کړي، هغې اړخ ته راځمه، خو د دعاګانو د وش کولو ترڅنګ عملي طور هم ډیره ضروري ده چې په خاوره کې د امن دپاره، د انسانانو د سوکالۍ، د شر او د فساد د مخنیوي، د بدامنۍ دپاره خپله حصه ډیوه هم په نوي کال کې بله کړو. دا زموږ د ټولو شریکه ذمهواري ده چې په دې نړۍ کې تر څو ژوند کوو دا نړۍ د دې وخت نه د راتلونکي وخت دپاره لا بهتره پرېږدو، نه چې جنګونه، شرونه، فسادونه، غلاګانې، ډزې، ډومبقې، بدامني، مرګونه، د یو بل حقونو ته احترام نه. خدای دې وکړي چې موږ نوی کال یو بل ته په انساني بنیادونو د احترام ورکولو جوګه شو. په نوي کال کې عملاً پکار ده چې موږ وس دس او ستړې هم وکړو دې حوالې سره، او د خپلې حصې ډیوه د ژوند د خوند اخیستو، د ژوند د پرمختګ، د انساني حقونو د بالادستۍ دپاره یا د انساني حقونو د ایمنسیپیشن یا د هغې د انشور کولو دپاره هر سړی خپل کردار ترسره کړو. او په اخره کې دا چې ما د هغه خلک انفرینډ کړي په نوي کال 2023 کې کم خلک چې د ښځو، د ماشومانو، دغسې د پرسن وذ ډسیبلیټیز، یعنې چې په عامه اصطلاح ورته موږ معذوره وایو، اگر چې دا مناسب لفظ نه دی، خصوصي افراد، څوک چې د هغوی د حقونو خیال نه ساتي، هغوی ته احترام نه کوي، هغوی ته خپل حق نه ورکوي او بنیادي طور د بنیادي انساني حقونو خیال نه ساتي، نو هغه دې ما هم انفرینډ کړي، تاسو دې هم انفرینډ کړي. نوی کال 2023 ټولو ته مبارک شه، په دې تمه چې نوی کال به د تېر کال په مقابله کې په خاوره کې ښه تېر شي. دا زموږ هیله او دعا غوښتنه او د دې دپاره به هڅې هم کوو. د ټولو د وخت راکولو، د اورېدو یو جهان مننه.